افغانانو غبرګونونو ایران غوسه کړی، افغانستان کې سفارتي کارونه ځنډولي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران په افغانستان کې خپل قونسلي فعالیتونه ځنډولي. ایراني رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست وربللی او په دې تړاو یې خپله پریکړه ور اورولې ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د سویلي اسیا څانګې مشر افغان لوري ته ویلي چې په افغانستان کې به یې قونسلي خدمتونه تر بل امر پورې ځنډېدلي وي. دا زیاته کړې چې افغان لوری باید په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت امنیت یقیني کړي، تر هغې وروسته به هغه هیواد خپل قونسلي خدمتونه له سره پیل کړي. د قونسلي خدمتونو د ځنډولو په تړاو د ایراني لوري پریکړه تر هغې وروسته ده چې یو شمېر قهرجنو لاریونوالو پرون په هرات کې د دې هیواد د قونسلګرۍ دروازې ته ور ورته کړ. لاریونوالو په ایران کې له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند غندنه کوله. کابل ښار کې یو شمېر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د غیر انساني چلند په غبرګون کې احتجاجونه وکړل. د ایران سفارت ته نږدې او د عامې روغتیا څلور لارې کې راټول شویو ځوانانو او مدني فعالانو پر ایرانیانو غږ وکړ چې پر افغان کډوالو د له ظلم او زیاتۍ لاس واخلي. په دوی کې ځینو لا ویل چې ایران باید د افغانانو د وینو تویولو حساب ورکړي. تر دې وړاندې پرون په خوست او هرات ولایتونو کې هم د ایرانیانو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو په غبرګون کې لاریونونه شوي وو. دا لاریونونه تر هغې وروسته پیل شوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو د عامو خلکو له لوري د افغان کډوالو د شکنجې او ځورولو ګڼ ریپورټونه خپاره شول. که څه هم د ایرانیانو دا چلند په نړیواله کچه غندل شوی، خو په افغانستان کې د خلکو دومره غوسه راپارولې ده چې پرون یې په هرات کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ دروازې ته اور ورته کړ. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.